ماوس پیژنئ تاسې دې ته ماوس وایي او لپټاپ کې چې کوم هغه دی د ماوس کار کوي هغه ته څه وایي هغه ته وایي ټچ پاډ وایي د دې تنظیمات لولو اول راشي ماوس کرسر باندې کلیک وکړئ دلته مونږ د بټن آپشن دي ځکه کمپیوټر څو بټنه درلوده دغه ماوس دوه بټنه بغیر له ویل نه صحیح یو رائټ کلیک او بل لیفت کلیک تیر ځل چا سوال هم کړی څنګه د دوه وظیفې یو بل ته تبدیلو مثلا د ښي کلیک وظیفه چپ کلیک ته ورکړو د چپ کلیک ښي طرف ته نو تاسې دغه اول آپشن فعال کړئ کله چې راشئ هلته سویچ پرایمري اند سیکنډري بټن کلیک وکړئ اتومات د چپ کلیک وظیفه ځي ښي طرف ته د ښي طرف راځي چپ ته غواړم چې اوس اپلای کړم خو کار نه کوي ولې ښی کلیک باید وکړم چې څنګه د آپشن څنګه شي اوکې شي اوس چې غواړئ یو آپشن اوکې کوي کوم بټن رائټ کلیک غواړئ مثلا دا صفحه کلوز کړئ رائټ کلیک کار نه چپ کلیک کار نه کوي وینئ آپشن راځي نو تاسو به چی کوئ رائټ کلیک کوئ دا د هغو چا لپاره دي چې چپ لاس وي بیا راځو تاسو اوس ورسره نابلدي کوي چې تاسو فعال هم کوي خو بلد یې تاسو په ښي لاس باندې بیا لږ مشکل سره مخ کیږي بیا راځو چیرته دمس ماوس کرسر او بټن دلته بیرته د آپشن څنګه کوي غیر فعال بیرته وظیفې اول حالت ته راغلی سرخلاص شو په دې بل آپشن موږ لرو ډبل کلیک سپیډ ډبل کلیک سپیډ کله چې تاسو یو فولډر راخلاصوئ یو فایل راخلاصوئ څو کلیک کوئ مثال زه غواړم دغه عکس راخلاص کړم څو کلیک راخلاصېږي په دوه خو دا د دوو کلیکو سرعت څومره وي دلته وګورئ اوس سلو دی سلو دا معنا یو کلیک بل کلیک اتوماتیک عکس څنګه کېږي راخلاصېږي ډېر په ارامۍ ځکه چې موږ د کلیک سپیډ څنګه ټاکلی سلو که تاسې متوسط وټاکئ نو متوسط کلیک باید وي ډېر ورو ورو نه وي مثال یو کلیک یو څو دقیقې ځنډ وکړئ بل کلیک نه راخلاصېږي ځکه یو سپیډ باید څنګه وي لږ تیز وي صحیح شو او که چیرې تاسو کلیک د کلیک ډبل کلیک سپیډ څنګه کوئ فاست انتخاب کوئ بیا به نو ډېر تیز تیز کلیک کوئ شي تاسو عکس یا فایل څنګه شي راخلاص شي صحیح اما که تاسو ورو کلیک وکړئ نه راخلاصي صحیح شو نو دا متوسط وټاکئ ځکه څوک چې اول ځل کمپیوټر سره نابلده وي دا میډیم یا متوسط ښه وي چې تاسو اسانه یو فایل راخلاص کړئ بل آپشن موږ لرو ټرن آن کلیک لاک دغه صفحه چې ما راخلاصه کړې ده کوچنۍ سپینه صفحه خو وینئ دا وینډو ده یو جدا صفحه ده کله کله چې مثلا دا له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوئ نو دغه پوینټر پر صفحه باندې څنګه کېږي نښلي سریښېږي ځکه چې د آپشن که تاسو فعاله کړئ هغه کار کېږي اپلای اوس مثال دغه صفحه له دې ځای نه دې خوا ته انتقالوم چې څو دقیقې ونیسئ دا کلیک به ورباندې اتومات دغه پوینټر له کلیک اوس خوشی دی صحیح اما کوم حالت لري د سریښ حالت لري وارې خو ته چې تاسو پوینټر وړئ ځان سره صفحه هم ځان سره انتقالوئ ځکه چې په سریښ شوی دی کلیک وکړئ بیرته سریښ جدا کېږي ځکه چې دلته آپشن فعاله دی او سیټینګ ته چې راشي بیا دلته لانګ انتخاب دا معنا چې تاسو کلیک ډېر پریس ونیسئ بټن وروسته له هغې د سریښ حالت پیدا کوي او که شارټ انتخاب کوئ بیا په ډېر کم وخت کې چې یو کلیک وکړئ حتی د یو ثانیې دوه ثانیو په جریان سره اتومات پوینټر څنګه کېږي پر صفحه باندې نښلي دا په هغه صورت کې چې تاسو یو صفحه له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوئ خو صفحه خو ډېره غټه نه ده چې تاسو ته مشکل جوړ کړي نو ضرور نه ده چې د آپشن همیشه فعاله وي ځکه بیا تاسو سره کله کله چې کمپیوټر باندې کار کوي یو مزاحمت کوي نو دا آپشن غیر فعاله کوي بل موږ لرو پوینټرز لرو دا د صفحې پر مخ چې کار پې کوو دته څه وایي دته پوینټر وایي او یو بل لرو شی کارسر کارسر څه ته وایي کارسر څه ته وایي آفرین کله چې متن لیکو بیا پوینټر تبدیلیږي کارسر ته یعنی د ټایپینګ د لیکلو په وخت کې چې کله لیکل کوو دې ته څه وایي کارسر وایي وینئ ګل روښانه کېږي داسې ښکاري درته دې ته وایي څه شی کارسر او دا چې کمپیوټر پر مخ کار کوي دې ته وایي پوینټر او دې ته وایي شی ماوس اوس موږ د پوینټر تنظیمات وایو شکل تغییر اوس ډېر کوچنی دی شکل تاسو کولی شئ له دې ځای نه شکلونه تغییر کړئ اما وینډوز له ځانه ډېر شکلونه لري دو ځای نه کولی شئ ورته انتخاب یې کړئ اپلای ورته وایي صحیح شو تغییر شو راشئ مثلا یو بل سټایل ورته انتخاب کړئ سور رنګ شو سایز یې غټ شو سپین بیکګراوند ته چې راځي رنګ څه رقم کېږي رنګ یې تورېږي یا بل بیکګراوند ته سور کېږي تور بیکګراوند ته چې لاړ شي سپین یعنی یو هر حالت سره ځان عیاروي
او دلته نور شکلونه هم لري تاسو ورته انتخاب کې اپلای اوس سایز څنګه شو کوچنی شو دا خپل د کمپیوټر تنظیمات چې کلک کوي اتومات خپل سایزونه انتخابوي اما که تاسو غواړئ چې د یو پوینټر سایز خپل جوړ کړئ بیا کلک پې کوئ او راځئ آپشن شي براوس آپشن باندې کلیک وکړئ دلته مختلف شکلونه دي دا خپل د سیستم شکلونه دي انټرنیټ نیم تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ اما دا اوس ټول د وینډوز دي یو شکل سټایل چې خوښ مو شو انتخاب مثال زه غواړم چې شي حالت واخلي د قلم په شکل شي اوپن ورته وایي اپلای وروسته له دې تاسو پوینټر تبدیلیږي په یو قلم باندې صحیح او که چیرې نه غواړئ بیرته اول حالت ته راولئ بیا څه ورته وایي یوز ډیفالټ کلیک پې کوئ بیرته ستاسو پوینټر اول حالت ته راځي اپلای ورته وایي نارمل کېږي صحیح شو بل آپشن موږ لرو انیبل پوینټر شیډو انیبل پوینټر شیډو پوینټر له ځانه یو سیوری اخلي اوس سیوری لري نه لري آوټلاین دی هغه تور خط دی همداسې تاسو راشئ د آپشن څنګه کوي دا فعاله کوي اپلای ورته وایي اوس ورته وګورئ لري سیوری که نه نو آیا سیوری ولري که ونه لري که مو نه غوښته د آپشن بیرته څنګه کوي غیر فعاله کې اپلای ورته بیرته سیوری له منځه شي پوه شئ په دې باندې بل پوینټر آپشن ته راځو سلیکټ پوینټر سپیډ دی دا خپله ماوس چې تاسو خوروئ صحیح دلته پوینټر ورسره خوري نو د سرعت څومره وي که تاسو فاست انتخاب کوئ دلته معمولی ماوس وخوروئ هلته پوینټر ډېر زر زر خوري ولې چې سرعت یې تیز دی مثلا یو ځای نه بل ځای ته ځئ دلته معمولی خورېده باندې هلته پوینټر څنګه کېږي حرکت کوي او که تاسو د سرعت سلو انتخاب کوئ اوس یې غواړئ دې خوا ته انتقال کوئ ماوس ځان سره کش کوئ تر هغو چې یو ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شئ ولې ځکه د سرعت څنګه شوی کم شوی دا هم په هغه صورت کې چې نابلده وئ اول ځل تاسو سلو انتخاب کړئ تر هغو چې کمپیوټر سره ښه بلدېږئ بیا تاسو سرعت یې څنګه کوئ فاسټ کوئ بل آپشن انهانس پوینټر پرسیژن لرو دا آپشن څه کار کوي دا اوس پوینټر ګورئ کله چې زه د اپلای پر سر راوړم نارمل دی صحیح د کینسل پر سر یعنی آرام حالت ځان ته لري که چیرې د آپشن تاسو غیر فعاله کوئ او اوس مثلا یو ځای ته غواړئ چې پوینټر یوسئ شوخ حالت ځان ته نیسي یعنی په یو قرار نه وي وینئ دا چې خپله تاسو په ماوس باندې کار وکړئ بیا پوهېږئ نو که دا آپشن فعاله وي بیا ډېر نارمال او آرام وي صحیح بل آپشن دی سنیپ ټو اتوماتیکلی موو پوینټر ټو د ډیفالټ بټن ان ډایلوګ باکس دغه ته ډایلوګ باکس وایي دا چې ما را خلاص کړی دغه کوچنۍ صفحه ته شی وایي ډایلوګ باکس او دلته آپشن لرو د څه شي اوکې که دا آپشن فعاله وي او تاسو ورته اپلای اوکې مثال ګورئ پوینټر کوم ځای کې دی د صفحې کونج کې دی زه چې کله رن را خلاصوم اتومات پوینټر کوم ځای ته ځي د اوکې پر سر یا مثال زه راځم مثلا کنټرول پانل را خلاصوم داسې کې یو آپشن را خلاصوم څه شی را خلاصوم کیبورډ چې دا کلیک پرې وکړم پوینټر کوم سر ته لاړه د اوکې پر سر ولې چې آپشن موږ ورته اتوماتیکلي انتخاب کړی و تاسو راشئ بیا ماوس ته پوینټر آپشن ته او دا آپشن څنګه کوي غیر فعاله کوي اپلای اوکې اوس یو آپشن را خلاص کوي کرسر کوم ځای کې د کیبورډ پر سر و همالته پاتې دی صحیح شو بل آپشن ماوس کې په دې سر خلاص شو بل آپشن شی لرو ډسپلی پوینټر ټریلز لرو دا باندې کلیک وکړئ ستاسو پوینټر لکه اداره کېږي لکۍ پیدا کوي صحیح دی یا مثلا د هماغه نه یو څو کاپي اخلي په کله چې یو ځای نه بل ځای ته حرکت ورکوئ په دې رقم ډپلیکیټ کېږي صحیح اما لانګ دی لانګ دا معنی چې لکۍ څنګه وي اوږده وي او که دا شارټ انتخاب کوئ صحیح شو او کوم هېڅ نه غوښتل آپشن څنګه کوي غیر فعال هایټ پوینټر وایل ټایپینګ د ټایپینګ په حالت کې پوینټر څنګه شي هایټ شي مثال زه دلته لیکل کوم پوینټر شته اوس کله چې لیکل وکړم پوینټر څنګه کېږي هایټېږي ځکه چې آپشن فعاله دی نو آپشن غیر فعاله کوي وروسته له دې د لیکلو په حالت کې پوینټر څنګه کېږي نه هایټېږي او شو لوکیشن اف پوینټر وین آی پریس د کنټرول کی کله کله په صفحه کې موږ نه پوینټر ورکېږي که نه ورک شوی ګرد ګرځي چې پوینټر ورکړي بیا وروسته یو څو دقیقو نه را پیدا کړي یا مثلا د صفحې پر مخ وي خو رنګ سپین دی اکثریت له موږ نه ورکېږي بیا تاسو د آخري آپشن فعاله کوئ اپلای ورته کوم وخت که ورک هم شي بیا تاسو د کیبورډ نه کنټرول پریس کوئ چې هر ځای کې وي تاسو ته سیګنال درکوي چې پوینټر موقعیت کوم ځای کې دی صحیح دی او که د آپشن غیر فعاله وي بیا نو کنټرول کار نه کوي بل آپشن څه شی دی ویل دی ویل ما تاسو ته ویل چې دا ویل ټایر چې کوم په هغه کې دی ماوس کې دی ته وایي څه شی ویل ټچ پاډ کې نشته
نو ویل د ټایر په شکل دی او دا تاووي تاسو کله چې تاووي او صفحه چینجیږي نو دلته موږ اول د لاین په اساس کړی یعنی که زه دا ویل یو ځل راتاو کم څو خطه صفحه تیریږي 3 خطه مثال د دې په خاطر زه ورډ پروګرام را خلاصوم د دې کې تاسو ورته متوجه اوسئ ګوري مثال کله چې تاسو مثلا غواړئ صفحه چینج تیره کې مثلا صفحه پورته یوسئ زه ویل تاوم چې دا کله یو ځل ویل تاووي اتومات څو خطه ویل تاویږي 3 خطه صحیح دی ولې 3 خطه ځکه چې دلته موږ اندازه ورته څو ټاکلې ده 3 تاسو مثلا ورته وټاکئ څو لاس اپلای اوکې وش راشي کله چې تاسو مثلا ویل تاووي ګورئ په یو کلیک سره لاس خطه څنګه کیږي صفحه شي نو د ځینې کولای شي تاسو دا ورته تنظیم کړئ personalize دیمز ماوس کرسر او دلته هم ویل سرخلاص شو په دې او کو انتخاب کې چې one screen at a time نو په یو وخت کې یو سکرین معنا چې یو صفحه او چې کله تاسو غواړئ چې دا صفحه چینج کړئ کله چې دا ویل تاو کې اتومات یو صفحه څنګه کیږي یو صفحه اوړي صحیح دی په یو ځل تاوولو سره هغه به تاسو خوښه چې څو انتخابوي او بل هوريزونټل سکرولینګ دا ورټیکل دی ورټیکل دا معنی چې عمودي دی له پورته خانه کته خواته یا له کته خانه پورته خواته اما هوريزونټل به کوم سکرول بار ته وای سکرولینګ ته وای له خي طرف چپ طرف او چپ طرف نه خي طرف نو دا خو ما د سیاغه نه لرو ویل چې د سیتاو هم دا ویل هم داسې وظیفه مختوړي سره رقم ورته متوجي اوس مثال زه راځم د ځای کې یو فولډر را خلاصوم چې فایلونه ډیر ولري مای کمپیوټر را خلاصوم دلته به یو ډرایو کې ځکسونه ولرم ډیسکټاپ پکچر ته کې ګورې عکسونه ډیر دي صحیح دی زه به حالت اول لارج انتخاب اوس ګورې کله چې زه ویل تاوه مسافت سره رقم زی ورټیکل دی کته پورته صحیح اما څنګه مثلا خي طرف چپ طرف ته انتقال کوي تاسو راشي ویو ټاب ته او دلته انتخاب کوي لیست څه انتخاب کوي چې دا عکسونه څنګه شي کوچنی شي و شکل زه ویل تاوه ما دلته ویل کته پورته تاویږي خو حالت صفحه سره رقم چینجیږي خي طرف چپ طرف ته چینجیږي صحیح نو په دغه حالت کې کله چې زه یو ور راتاو کوم څو خطه یا څو لاین دی خطه څنګه شي چینج صحیح دی خوب درځي نه خوب بنه کېږي بیا راځو چیرته پرسونالایز دیمز ماوس کرسر او تاسو دلته ویل هوريزونټل قیمت ورته ټاکئ سرخلاص شو ډېر ساده واسه او هارډویر نه زموږ مربوط کیږي نه اپشن شته پکې دا د نن ورځې درس سوال مشکل لري